د باندې راوتلي موږ به د خیر سره موږ ټول یو جماعت به د باندې په دا ښایسته ماحول کې وینې مینې غټه دروازه ده دې خواته دا نوي بلاکونه شروع سوي دي او مخامخ غټه ترکۍ جامه ده ماشاءالله دلته ډاکټر صاحب دوی ناست دي او دا خانزاد صاحب دی په خیر راورسېدې شکر ته څنګه یې ډاکټر صاحب دا هغه ښایسته غټه ترکۍ جامه ده پخ کړي دي که نه دي پخ کړي چې راته راوړي بالا د غونه ټیم دی خانزاد روژه مات هم راورسېدی دا د نجیب موټر دی وینې ذکره وعلیکم السلام السلام علیکم ګران دوستانو یو ځل بیا ښه راغلاست په دې هیله چې ټول به جوړ او روغ یاست او د روژې مبارکې شپې او ورځې به په خیر در باندې تېرېږي کندهار ښار عینو مینه در نو لکه څنګه چې مې ستاسو سره وعده کړې وه مال یو ورځ به د خیر سره د باندې روژه مات کوو او نجیب خانزاد او ډاکټر صاحب مې راغوښتي دي د دې د باندې راوتلي هلته دوی ناست دي انشاءالله در باندې وینم یې ورځم نو د باندې راوتلي موږ به د خیر سره موږ ټول یو روژه مات به د باندې په دا ښایسته ماحول کې وینې شاوخوا څنګه ښایسته ماحول ښایسته ګلان نو دا ساحه در باندې وینم زموږ د باندې روژه مات در باندې وینم نو تاسو راځئ دا بلاګ در سره تعقیب کړئ هغه مخامخ چې دا معلومیږي به د نوي مینې غټه دروازه ده دې خواته دا نوي بلاکونه شروع سوي دي او مخامخ غټه ترکۍ جامه ده او دا هغه وینې دا شاوخوا ټوله ښایسته ګلان دي نو دلته بیخي ډېری خلک شاوخوا کښېني روژه ماتونه کوي دا ګلان زه در باندې ووینم څنګه ښایسته ګلان دي ماشاءالله دلته ډاکټر صاحب دوی ناست دي او دا خانزاد صاحب دی یو شاټ نیسي خانزاد صاحب څنګه یې په خیر یې روژه په خیر تېرېږي بیخي الحمدلله نن ورځ داسې باد دی نورې ورځې بیخي ښایسته هوا وه دغه مخامخ هم وینې بلاکونه دي شروع دي دلته دا خو هغه خیمې دي دلته دوی ناستې زه یې درته رانږدې کړم دا هغه دي وینې نجیب خو ټول ځان اچولی دی شاوخوا ټوله ښایسته ګلان دي ډاکټر صاحب نجیب ته مو زه ورولم نو نسبت نور وروسته نن لږ څه باد دی چې باد نه وای بیا به بیخي خوند کړی وای السلام علیکم څنګه یاست عزیزانو دوستانو په خیر راورسېدې شکر ته څنګه یې ډاکټر صاحب څه حال دی خیر یې دا ولې راټول سوی دی یو څه به شاته کښېنستې ډاکټر صاحب ته لږ شاته کښېنه بیا نه ټولېږي لږ شاته کښېنه او نجیبه زما بټو راکړه دلته به ورته کښېنو نو لمر په لوېدو دی چې نو زموږ ته ډوډۍ څه وخت راځي ولاکه زما پټو راکړه زما خپل راکړه موټر دغه دی درولی دی دلته اوس کېدای شي بعد یو څه قرار شي خانزاده اوس لا هم یو څه قرار شي هو د لمرم په لوېدو دی تقریبا 10 دقیقې لا پاته دي دا هغه ښایسته غټه ترکۍ جامه ده وینې چوکۍ مې راواخیسته په چوکۍ کې کښېنسته روژه مات ټیم دی خلک ځي خو ډېر میله وال نشته ولې چې جمعه نه ده
لمر خو دا دی پر لوېدو سو او وخت د روژه ماته یو 4-5 دقیقې پاته دي مګر زموږ د روژه مات تر اوسه هېڅ د رقم نشته نجیب جان ها یو شی یې مې راپخ کړي دي که نه دي پخ کړي چې راته راوړي بالا د غونه ټیم دی خانزاد 48 بالا دي باید راوې غواړو بالا ډوډۍ نو بیا به زموږ ډوډۍ وویني انشاءالله چې موږ مېلمنو ته څه شي تیار کړي دي و یو تقریبا یو 20 دقیقې وخت لرو شاوخوا ځانونه کېږي و چوکۍ چې مې رانیولې وه هغه دغه د وینې ویډیو سیم پر جوړه کړې وه هغه دغه چوکۍ ده دې خواته نور خلک هم دي روژه مات فکر کوم تیاروي جان روژه ماته وخت بیخي کم نه ده پاتې سیده یې راوړي بیا موږ خورو نورې ورځې ډېر ښه هوا وه خو نن یو څه باد دی داسې یو څه باد لګېږي زر چې ډوډۍ وخورو موږ هم ولاړ د زموږ روژه مات هم راورسېدی دا د نجیب موټر دی وینې نجیب نوی موټر رانیولی دا د دغه راورسېده ډوډۍ موډۍ خو راورسېده خو دلته دغه سو لمنځو ټیم څه وینې دغه لایټ مې ولګویه سو ذکرا هماغه د ناسته ده وینې ذکرا یخ دې کېږي امري ناوخته بې داسې بې وخته څنګه ناسته ده څه بېده وې ها دا بېده وه زویه سلام وکړه ذکرا ها وعلیکم سلام څونه کمزوری سلام و د روژه مات خو نجیب په مټې پر ډوډۍ سو ښه الحمدلله روژه مات مو وکړئ که څه هم یو څه سره ناوخته سو یوارې وچه ډوډۍ نه وه بیا یو شی نه و بیا بل شی نه و نو روژه مات یې سره دغه و لږ سره وځنډېدی خو بیا هم خوند یې وکړئ خان زاد صاحب والله ښه خوند یې وکړی بیخي بیا بیخي زړه یې وکړه بیا ښه سو بیخي او پاسو چای مو کینسل کړې مګر چای به پرېږدو ولاړ به سکور بې وچړو بس دا یو لنډه د مازدیګر ویډیو اوس مو ګوره لایټ راته لګولی دی نو تر بیا ښه وخت ښې چارې بای بای